د روژې په میاشت کې 10 ورځې دا عمل وکړه، الله به دې هر کار در سم کړي. کدی کار نه کیږي، کدی روزګار نه وي، کدی یو پریشانی وي یا مشکلات وي درته یا بیماری وي، چې هر قسم یو حاجت وي پر زړه باندې، نو د روژې په میاشت کې دغه 10 ورځې قدر دا عمل وکړه، الله به دې هر هغه حاجت در پوره کړي، الله به دې مشکلات حل کړي، الله به دې پریشانیانې لرې کړي. هغه عمل څه دی دوستانو؟ د عمل شولو څخه مخکې دغه یو خواست کوم چې تاسې دغه پیغام چې څومره کولی سئ مخته یې شیر کړئ، ځکه دا د روژې میاشت ده. کیدلی سي ستاسو په شیر کولو سره د یو انسان حاجت پوره سي، د یو انسان د مسلمان مشکل حل سي. هغه وظیفه داسې ده چې څه وخت تاسې افطاري وکړه، تاسې څه وخت چې روژه ماتې وکئ، د روژه مات کولو بعد د ماښام لمونځ دی. د ماښام لمونځ چې تاسې وکئ پر مسله باندې کښېنئ، جای نماز باندې کښېنئ او ولاړېږئ مه. 10 وارې سورة القدر ووایاست، 10 وارې سورة القدر، لکه په اخره سپاره کې چې دی اسانه صورت دی، انا انزلناه فی لیلة القدر، لیکن په اول او په اخر کې 10 وارې درود شریف ووایاست. د دې بعده چې د خپل مشکل د حاجت لپاره چې کومه دعا وغواړئ، انشاءالله العزیز د دعا به مې قبوله سي.